که د پاکستان بیرغ مطلب دا دی چې زه پاکستان ته وفادار یم، نو دا خو د پاکستان بیرغ لاندې عمدي فوجیانو عمدي جنرالانو د پاکستان د خلکو قتلیام وکړو. دی یوازې د افغانانو قتلیام نه دی کړی، د کوزي پښتونخوا د خلکو قتلیام یې کړی دی. په سوات کې خلک وجلی دي، په ورکزو کې وجلی دي، په وزیرستان کې وجلی، په هر ځای کې پښتانه وجلی دي. نو د بیرغ مطلب دا شو چې زه هغې ته اوس وفادار شوم. د پاکستان بیرغ لګولو مطلب دا دی په دې اوسني وخت کې چې زمونږ ترمنځ باید فیصله وشي. منګه نورې د بنیری صاحب خبره منګه نورې نرمې یو بل ته ونغږو، منګه سخت دریځ والو او خپل ځای معلوم کو په دې نړۍ کې. هغه دا دی سخت دریځ دا دی. دا مایک زما لږ شي، زما आवाज دوباره راځي ماته ده. هلو زما ته غږ تاسو له درځي؟ ښه مننه، تھینک یو. ښه د بیرغ لګولو مسله چې ده که نه، دا په دې بنیاد باندې نه ده لګېدلې چې زه بیخي پنجاب بې شوم او به زه به اوس نن نفس دال خورم او به زه د افغانانو خلاف یم او به ډیورنډ ته بارډر وویلې او داسې واغسې. دا ایموشنل نیریټیو نه به روزو، موږ به انټلیکچوال نیریټیو ته ګورو. زه حمزه طالب او د پنجاب ترمنځ دونه فرق زه نه کوم. دا زما دریځ دی، زه په هر څوک چیلنج کوم، زه په تر اخره پورې ودرېږم. عمده طالبو چې پاکستان د افغانستان خلاف استعمال کو، زما خلاف استعمال کو، زمونږ ځمکې په تباہ او بربادي کړې. اوس هغه طالب سپین بیرغ واغشتو، خلک ورپسې ودرېدل، خپل قاتلان یې معاف کړل. ما چې د پاکستان بیرغ ولګولو، ما هغې ټولو خلکو ته په سترګو کې سترګې اچولې په دې میډیا کې ټولو خلکو ته چې که تاسو طالبان شوئ نو زه د پاکستان سره 100,000 د تاسو نه خیمه. که تاسو د طالب حاکمیت په افغانستان کې ومنلو، نن لوی افغانستان غواړم، نه لوی افغانستان منم. که تاسو وایئ چې طالب افغان دی، زه ځان ته افغان نه وایم، زه نیم افغان، زه طالب سره خپل شناخت تړم نه ده سره. په دې باندې تاسو مانه خفه نه شئ، دا زما دریځ دی. نو د بیرغ د پاکستان لګولو مطلب جواب دا دی، که تاسو طالب واکمن ومنلو، که تاسو طالب افغان ومنلو، که تاسو طالب د افغانستان مستقبل وګڼلو چې دا زموږ د افغانستان مستقبل دی او د فیصلې ټیک دي او د اسلام ټیک دی او د کلتور ټیک دی او د خبرې ټیک دی، نو زه 100 وارې د پاکستان سره خیمه د طالب په مقابله کې. دا د بیرغ لګولو او دا بیرغ به زما پروفایل کې وي، دا زه ټولو افغانانو ته د بر وطن ته وایم. دا به تر هغې پورې وي احتجاج په بنیاد باندې، دا به هغې پورې زما پروفایل کې بیرغي تر څو پورې چې د بر وطن ځوانان طالب ته چکچکې وخي، طالب ته افغان وي، طالب ته د افغانستان مستقبل وي. نه لوی افغانستان غواړو، نه لوی افغانستان منو او نه طالب سره منګه ژوند کوو، نه د طالب مشري منو. منګه پاکستان کې ښه خوشحاله، پاکستان کې منګ وجلې کېږو، مړه کېږو، هر څه کېږو، طالب سره نه منو. زه یوې خبرې سر زما خلاص. 4 کاله د طالبانو د حاکمیت کېږي، په 4 کالو کې تا نن دا نظر خپل که او دا 28 کاله چې په کرښې هغه اړې ته ژوند کې، په دې کې خو د بیرغ موضوع، د تا د ژبې موضوع، ستا د کلتور موضوع، ستا د عنعناتو د لمنځه وړلو موضوع، دا خو ستا دپاره مطرح نه و. خاصو چې دې نقطې ته اوس متوجه سوې چې د پنجابي سره د دښمني زما له وجې شروع کړې. دا هم ښه خبره ده چې ته مې ورته متوجه کړلې چې ستا دا دښمن ده. ورسېدې حمزه اشنا، مننه. مننه. قرار صاحب خبرې وکړي، نو قرار صاحب نظر به والو، هغې ډېر صبر وکړو. اجازه ده بخښنه غواړم خدای دې وکړي. اوله خبره خو دا ده، زما په خبرو کې کار حکم راتو هغه په فرد باندې نه ده، په شخص باندې نه ده، په عمومي مسایلو باندې زه غږېږم. نو که چېرته مثلا داسې یو حالت راتو، ما بل ورځ په یو بحث کې ویلي وم دا خبره حماقت ده، هلته یو ملګري زړه پې بد کړی و چې دا خو تا ما ته احمق ویل. ما ویل دا عامه خبره ده. ګورې اوله خبره خو زه په دواړو ته په ډېر احترام، هم تا ته او هم حمزه صاحب ته او هم ځواک صاحب ته په ډېر احترام سره د خبره کوم چې تاسو دواړه عکس العملي سیاست کوئ. یو د طالب له کرکې د پنجاب لمنې ته ځان ورغورځئ، بل د پنجاب له کرکې د طالب لمنې ته ځان ورغورځئ. یو د پښتنو له ملي شعور سره ستونزه پیدا کوي، بل د پښتنو له مدنیت او د تمدن له دې سره. حاصل ځواک پښتانه څخه تاریخ اخلي، تمدن ځینې اخلي، انسانیت ځینې اخلي، او
حمزه صاحبزاده او دی خو وایي چې ما فقط په یو اعتراض په شکل بیرغ لګولی ده او موږ دا خبره منو دي د قوله. خو که دی چېرته رښتیا پاکستاني کېږي بیا دی د پښتنو نه شعور اخلي، سیاسي شعور ورنه اخلي او سیاسي ملي شعور ورڅخه اخلي او ملي هویت ورڅخه اخلي. او دا دواړه کارونه ستاسو د خپل مطابق منطق مطابق تاسو د یو د بل لزیده کوئ یا د یو درېیمې پدیدې لزیده کوئ، تاسو یې عملي نه کوئ، عکس العمل یې کوئ. تر ټولو مهمه خبره دا ده د انسان د شخصیت د تمامیت د انټیګریټي یو شرط دا ده چې ستا شخصیت په د بل چا د عمل په رڼا کې نه جوړي، ستا شخصیت په د خپل هویت په رڼا کې جوړي. ته به خپل شناخت په خپله تعریفوې، دا نه چې ډېره بېادبي معاف چې د بیزوګیانو غوندې چې بیزو یو خاصیت لري چې ته کوم حرکت وکړې هغه حرکت کوي. موږ د سکول په کتابونو کې یوه سټوري وله چې بیزوګیانو خولۍ د چا نه تښتولې وې، بیا به یې خپلې خولۍ چل نه ورته څنګه یې ورنه راواخلي، وروسته بیا چل ورغی چې وایي کومه خولۍ به د پورته غورځاره کړه بیزو به هم غورځاره کړه، بس هغه خولۍ به ځینې راولوي د ټولې خولۍ یې بېرته ترلاسه کړې. نو اوله خبره خو زما دواړو دوستانو ته دا ده چې د عکس العملیتوب نه راوځئ، وطن مه خرابوئ، ما خپل تاریخ او هویت او کلتور خرابوئ او ما خپل ملي شعور خرابوئ، په دې منځ کې یوه لاره را پیدا کړئ. دومره خبره زما هغو ملګرو ته دا چې په دې څو ورځو کې دغسې ډېر ډراماټیک بدل شول، په ډېر لږ وخت کې ډېر ژور بدل شول. زه ډېره بښنه غواړم، تاسې اوس خو د طالب سره سایډ اخلئ، طالب خپل ګڼئ یا ځان او هغه یو ګڼئ. سبا که بیا تاسې د کرکټ له ټیم سره چا لوبه نه کوله بیا به ګیله نه کوئ چې دا خو هغه دي، دا خو ملي لوبغاړي دي او دا خو طالبان نه دي. خو تاسې وایه چې طالب زموږ واکمن ده، نو چې بیا د واکمن سو بیا د کرکټ ټیم بیا د همدغه نظام نماینده ده، که د حکومت نه ده د نظام خو بالکل ده. بیا به سبا ته وروره که پښتانه چا وژل لکه تیر ځلې بیا به نه وایاستئ چې نه زه خو بېل وم طالب بېل و، بیا به خلک در پسې راځي همغسې په بمبارونه هم در باندې کوي. که بیا چا ستا د بینک اکاونټونه فریز کول یا یې چېرته در پسې پلټل، که یو چا تا ته بیا ځنستیزه ویل، د ښځو دښمن یې درته ویل، که یې بې کلتوره درته ویل، دا به بیا ټول منې. او ولې به منې؟ ځکه طالب د تجزیې قابل نه دی، ټوټلټریان دی، د هغه نظریه ټوټل ده. دا خو ته تجزیه کوې چې دا برخه یې زما په کار ده او دا برخه مې نه ده په کار. د طالب نظریه چې ده هغه د تجزیې قابل نه ده. طالب یو وجود دی، که یې منې به یې، که یې نه منې دښمن یې. څوک دې ورسي په کابل کې د نر غوندې ووایي چې زه د طالب دغه دا پلانۍ برخه نه منم، چې تا هلته تحمل کوي که یې نه تحمل کوي. نو فلهذا اصلي خبره دا ده چې تاسو د طالب داغ، د طالب د کرغېړنه څېره په پښتنو مه راتاوانوئ. زموږ ګټه په دې کې ده، د دې په ځای تاسو پنجاب ته 5% یا 10% مسؤلیت ورکوئ چې هغه راغی په افغانستان یې بمبار وکړ. ولې 100% مسؤلیت نه ورکوئ چې هغه په افغانستان باندې ترهګري حاکمه کړه، افغانستان یې له لاسو وغورځاوه، د افغانستان اردو یې له منځه یوړه، د افغانستان هوایي ځواک یې له منځه یوړ، افغانستان یې نړیوالې انزوا ته کش کړ، افغانستان یې داسې حالت ته راوړ چې هر څوک راځي اوس پټکې پې کوي. یوازې طالب خو نه ده، سبا یې تاجکستان در باندې کوي، بله ورځ ازبکستان در باندې کوي، بله ورځ ایران در باندې کوي، ځکه ته خو بې لاسو بې پښو یې، ستا خو څوک دی اورېد، ستا خو چېرته نمایندګي نشته. دا نن چې ته په طالب دعوا ګټې چېرته یې ګټې؟ دی په کوم کوټ کې څوک پرېږدي، دی څوک په کومه اسمبلي کې پرېږدي، دی په UN کې غړیتوب لري، دی په اسلامي کنفرانس کې غړیتوب لري. ته که نماینده خپل ټاکي، لږ تر لږه دوره نماینده خو وټاکه چې په څېره یې ونه شرمېږي. د دغه کس خو په څېره باندې سړی شرمېږي، په عمل یې ونه شرمېږي. دغه کار چې دا دوی کړی دی دا د پرتوګ ایستلو، دا ته انساني کار دی، دا شرعي کار دی، دا د مسلماني کار دی. یعنې دغه کار که څوک وکړي ما ته یې څه افتخار راوړ، کوم فخر یې ځان راته راوړ چې ته د یو چا عسکر مړ کړه او بیا پرتوګ ځینې وباسه او بیا یې راکشوه. دا خو په یو دین کې هم نشته. که بیا عکس العملي خبره کوو، عکس العملي او د پنجاب او زما معیار یو وي او د هغوی عمل تاسو دلیل ګرځوئ، دا بیا ریاکشنري شخصیت دی، دا بیا ته خپل اصول نه پیاده کوي، د بل چا په اصولو روان یې. که اوس به دې ته راسو، طالبانو په دې جګړه کې کله کومه میړانه وکړه؟ اول خو دا حملې له اوسه نه دي روانې، دا د یو کال کېږي. په پکتیکا حملې وسوې، په پکتیا حمله وسوه، په لوګر کې حمله وسوه، په کونړ کې په روزمره حملې کېږي. لکه د زلزلې په 2 ورځ باندې د زلزلې په سیمه باندې بمبار وکړ، په دې ټولو باندې طالب خاموشه سو، یعنې خاموشي یې اختیار کړه. په پکتیکا کې جومات شهید کړ. زه کله کله وایم که دا سټیډیم شهید کړی وای خو موږ به ویلي وو چې سټیډیم خو دویم دښمنان دي، که سکول شهید کړی وای موږ به ویلي وو چې سکول خو دویم دښمنان دي، چې خدای کور یې شهید کړ.
والله بلا دا خلک پې خاموشه سول، یو اعلامیه قدر یې ورنه کړه. کله چې په کابل کې حمله وسوه او موږ په دې نه پوهېږو چې د څه شي لپاره یې وکړه، خو په دې پوهېږو چې دا جګړه ټوله ایسای دلته راوړي او دا وطن په غولو رالړي. بیا د بیا ډېره معاف په کابل کې چې حمله وکړه، دا نو د فیس سیوینګ لپاره دوی مجبور ول چې یو نه یو ډول عکس العمل وښیي، بله لاره یې نه درلوده. طالبانو به څه کولی د کابل په حمله؟ دا رقم حالات چې په هیوادونو راشي، ورځي خپل غلیم ته وایي چې زه د خپلو خلکو په وړاندې د خپل حیثیت په خاطر یوه حملګۍ کوم چې بیا ته خفه نه شې. زه ویرول ایران او امریکې دغسې سره کړي وو. ټرمپ وویل چې ایران موږ ته وویل چې موږ ستاسو بیسونه ولو، خو ګورې څوک پکې خوږونه پام وي، موږ د خپل حیثیت لپاره دا کار کوو. او حیثیت ته څه وخت خبره؟ دا حیثیت هم د طالب حیثیت، د هیواد د حیثیت خبره کوای، خو په پکتیکا